له افغانستان سره د خبرواترو پیل او د اړیکو د ټینګېدو اړوند د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیسیون د مشرتابه ټینګار. محمود اڅکزي یو ځل بیا د افغانستان په وړاندې د اسلام اباد له بهرنۍ سیاست څخه نیوکه کړې او وایي د سیاستونو ډیری د پاکستان خلکو ته تاوان اړولی دی. 1 लाख आदमी خیبر سے هر ورځ زرګونه تنو له خیبر پښتونخوا جلال آباد ته تګ راتګ درلود او د خپلو کورنیو لګښتونه یې پوره کول. دغه راز له چمن څخه یې کندهار تګ راتګ کوو، خو د لارو په تړل کېدو دغه بهیر درېدلی دی. د دغه محدودیتونو دوام خلکو ته زیان رسولی دی. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو یوازینۍ لار د خبرواترو او جوړجاړي له لارې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اسکالو هواری بولي. پاکستان وقتی که سود و فایدهشان در ایست که هر دو طرف لین دیورن مردمشان را آسیب بزنه و اینا را از نقطه نظر اقتصادی و سیاسی ضعیف بکنه، ولی پاکستان باید بدانه که اگر این مردم به تنگ آمد به جنگ آمد. ما امیدوار هستم که به جای تن شاه و به جای دامن زدن به ناامنی ها خوب است که روی روابط سیاسی و اقتصادی تمرکز شود و افراد مسئول در دو طرف خط دیورن به وظایف گماشته شوند تا از فیرهای بیجا و حملات بیجا که سبب جنگ‌های بزرگ میشه جلوگیری شود. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دیورن فرضي کرښې ته څیرمه د کنړ د دانګام پر ولسوالۍ د پاکستان د پوځي رژیم په تازه بریدونو کې 3 تنه وګړي شهیدان او 14 تنه نور هم ټپیان شوي دي.